دا چې خصوصي سکتور دې ته متوجه شوی دی چې په کندهار کې د ځوانانو د تشویق او په هغه کې د پوهې د هڅونې لپاره نندارتون جوړ کړی دی. راغلي یو دې نندارتون ته څوک راځي او د دې ترڅنګ د ځوانانو غوښتنې د دوی څخه څه دي، په دې برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، هغه به د دوی څخه د نږدې واورو. کتاب ژوند دی، کتاب د انسان اصلاح ده. هر څوک چې مطالعه وکړي اصلاح کېږي، ژوند یې سمیږي. په هر علم کې چې کتاب غواړي هغه دلته شته. نو دا زموږ د کندهاریانو دپاره یو لوی خدمت دی چې راسي کتابونه واخلي او ځان پوه کړي او ځان سواداره کړي. د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده، د اطلاعات کلتور څخه مو دا غوښتنه ده چې د کوچنیانو دپاره په هر مکتب کې نندارتون جوړ کړي، په مکتبو کې د باندې په هره ناحیه کې یو کتابتون جوړ کړي، دیني، سیاسي، اجتماعي کتابونه کښېږدي چې زموږ جامعه اصلاح شي. دا ډېر مثبت اثر لري او پر دې باندې باید چې زموږ مشران لا ټینګار وکړي چې څونه ډېر جوړېدای شي، باید چې هغونه کوشش پسې وکړي جوړ یې کړي. د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ د ټولنې ځوانان چې څونه وس کار کوي، څونه کوشش کېږي، هغونه باید چې زموږ ځوانان د مکتب او د مدرسو طالبان مطالعې او د کتابو لوستلو ته وهڅوي او شوق یې ورسره زیات. په همدې حال کې د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد چې دغه نندارتون ته راغلی وویل چې د کتابونو د نندارتون له لارې د کتابونو پلور زیاتیږي او هم ورسره د کتاب پلورنځیو کاروبار ښه کیږي. هغه پر زده کوونکو او ځوانانو غږ وکړي چې ورته نندارتونونو کې ګډون وکړي او د کتابونو په رانیولو سره خپله پوهنیزه کچه نوره هم لوړه کړي. درنو لیدونکو، تاسې د خلکو غږونه واورېدل چې دوی راغلي وه مطالعې دپاره او نندارتون هم د همدې دپاره جوړ شوی و چې ځوانان لا ډېر زده کړې ته وهڅول سي، هغوی تشویق سي تر څو دوی نور کتابونه واخلي او نور زده کړه وکړي. دغه ترڅنګ راغلي یو دې نندارتون ته او دلته هغه کتابخانې چې فعالیت کوي، هغه کتابخانې چې دلته کار کوي، د هغو د مسؤلینو غوښتنې څه دي، په دې برخه کې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي، دغه ترڅنګ د حکومت څخه یې غوښتنه څه ده، دا به د دوی څخه کتاب فروشان اوس انشاءالله ډېر پر مخ باندې روان دي، کتابونه خرڅېږي. خو مشکل یې دا دی چې د طالب و متعلم دپاره دا کتابونه باید چې ارزانه سي، ځکه چې په مخننیو وختو کې پر کتابو باندې مالیه و ټکس نه و. د خارجه چې راوړه کېده زموږ ملک دا 45 کاله ځپل سوی دی، ځکه چې دغه د خوار و غریب که متعلم هم د خپل کتابو وس قدرت نه لري، که طالب هم، نو کتابو باندې وس مالیه اضاره سوې ده. تقریبا په ګمرک کې هم موږ څخه پیسې اخلي د کتاب په باره کې او مالیه هم ده. نو دغه خواهش موږ د لوړو چارواکو ستاسو څخه هیله کوو چې دغه مالیه کمه کړي، ځکه چې دا د افغانستان ولس چې دی ټوله دربداره دی، غریب دی. دا باید چې تعلیم و سبق ته یو زمینه برابره سي، د دې وس په ورسېږي دا کتابونه ارزانه سي، ځکه چې موږ ته یو کتاب راځي په 10 روپۍ، په 10 روپۍ راځي، موږ به خامخا هغه قانوني 2 غوانۍ نورې پر اچو. که 2 زموږ څه حکومت واخلي یا 1 زموږ څه حکومت واخلي، دا کتاب ګران سو، تاسو ته خپله معلومه ده. نو زموږ دغه هیله ده چې دا کتابو څخه په باره کې د تعلیم په باره کې دوی زموږ سره همکاري وکړي. دغه تعلیمي نصاب دی، د کتابو په باره کې باید د کتابو مالیه د نورو شیانو لږ څه کمه شي. غوښتنه همدا ده د نظام څخه انشاءالله اوس امنیت چې هر څه برابر دي، باید د کتابو مالیه ولې هر څه کمه وي، ځکه چې هر سړي وس ورسېږي او باید ټوله سره همکاري دا کار وکړي. په دې وروستیو کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرحي په دې اړه ویلي وه چې د وزارت هڅه دا ده چې د کتابونو مالیات معاف کړي او همدا ډول د کتاب لوستنې کلتور دود سي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات د مشرتابه له لورې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته سوي دي.